حضرت رادیو تلویزیون ګرانو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مشئ د سیمې حالاتو او د نړیوالې فکري کړۍ اوس خپل دقیق محور پیژندلی دی. د کلونو په اوږدو کې افغان دولت نړیوالو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه د ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان ګرمه ساتلې ده او هلته ترهګر روزل کیږي او د تخریب لپاره افغانستان ته رالیږي، مګر هیچ چا یې غږ نه اورېده. خو نن ترهګرۍ څخه نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ خوندي نه ده. نړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا ته ثابته شوه او د ټرمپ په وجود کې غبرګونونه د پاکستان په وړاندې جدي شول او خپله همکاري له پاکستان سره مشروطه کړه. موږ نن په همدې اړه خبرې کوو. موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی امیر بهیر او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز الله ځلاند دواړه میلمانه دي او زه طالب منګل یم. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. په سر کې راځو بهیر صاحب، تاسو ته دا چې ټرمپ پر پاکستان فشارونه اعلانوي چې که د ترهګرو په خلاف جدي اقدامات ونه کړي د همکارۍ ژمنې چې 55 میلیونه ډالر کیږي هغه به ورنه کړي، یعنې دا مرستې یو ډول مشروطه مرستې اعلان کړي. ستاسو په نه پاکستان به د ترهګرو په وړاندې اقدام وکړي په دغسې فشارونو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منګل صاحب، تاسو د غرش تلویزیون مشرتابه او تخنیکي همکارانو او په ټولو کې ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته او خاصتا ځلاند صاحب ته، محترم ځلاند صاحب ته نیکې هیلې او احترامات هم لیکم. او راځو دې ته چې د ټرمپ او د پاکستان ترمنځ ناندرۍ، زه فکر کوم امریکا دا طاقت لري، هم اقتصادي طاقت لري، هم فوزي طاقت لري چې په پاکستان باندې هر ډول فشارونه هغه ته حتی که وغواړي کولی شي چې سر ته هم ورسوي. خو یو دا دی چې یو نړیوال سیاست کې یو ډیپلوماسي ده او یو عملی اقدامات دي. نو ډیپلوماسي همیشه دپاره خبرې اترې وي، همیشه دپاره ګواښونه وي او همیشه دپاره ځینې ناندرۍ وي. نو دا عملي اقدامات نشي کېدی. زه داسې فکر کوم چې امریکا به په هغه وروستی حد به یې دا وي چې دی به عملي اقدامات د پاکستان په مقابل کې وکړي. خو تر اوسه به کوشش کوي د هرې ممکنې وسیله نه، د هرې ممکنې ډیپلوماسۍ نه به دا استفاده وکړي. یعنی اقتصادي بندیزونه به په ولګوي، یا مثلا په نړیواله سطحه به د تروریزم مرکز وبولي، هر څه به وکړي. خو د پاکستان سره د هغومره تاریخي اړیکې چې د پاکستان سره امریکا لري او دغه فوز دوی ورته جوړ کړی، دغه په میلیاردونو ډالر چې دوی ورکړي دي، زه فکر نه کوم چې دغه دومره د کالونو دوستي دي د په یوه ورځ باندې د یو ټرمپ په راتلو سره دا له منځه یوسي. دا په نړیواله ډیپلوماسۍ کې، سیاست کې دغه ډول کارونه ناممکن وي. د اسیا لپاره، د جنوب ختیځې اسیا لپاره چې کومه پالیسي اعلان شوي، دا یوازې پالیسي په توګه ستراتیژي چې اعلان شوي یوازې پالیسي ده، که دا پخپله یو اقدام نه بولئ تاسو؟ زه داسې وایم چې وخت چې موږ نوم ورته د ستراتیژۍ ږدو. ستراتیژۍ خو یعنی هغه اهداف دي، پلانونه دي. بله، مقصد مې د 55 میلیونو ډالرو څخه دی چې نو دا خو پرته له دې چې دا په ستراتیژۍ کې ځای کوي او که ځای نه کوي، دا د دوی پیسې دي، خپله د دوی پیسې دي. د جبره ستا خوښه ده، ته بیا امریکا د یو ډېر باعظمته ډېر قوي دولت نه پوهېږي چې اوس په خپله امریکا په دې پوهېدلې ده چې پاکستان ته چې موږ د ترهګرو د ځپلو لپاره پیسې ورکوو، دوی نه مصرفوي. زه دا وایم چې د ټرمپ ته دا شرم خبره ده چې دا اوس یې کوي چې موږ په پاکستان باندې پوهېدلي یو چې ترهګر ټول هلته دي. دا 40 کاله ته چېرته وي؟ آیا تا نه لیدل چې دا ترهګر د کوم ځای راځي؟ دا ټرمپ دغه خبره خو بیخي د یو علمي بنیاد نه لري چې دی کوي، چې لکه دا داسې کشف وکړه چې موږ چې څومره احمقانه پیسې ورکړي دي او دا دي. نو ستا نه خو مخکې هم رئیس جمهورانو ته خو اوس یو کال هم نه دی تېر شو. زه دا وایم چې په پاکستان امریکې ته ضرورت لري، ځکه د پاکستان هغومره اقتصادي توان نه لري چې دی د یوې خوا نه د هند سره په دښمنۍ کې قرار لري، د یوې خوا دا سیالي سرسره کړي، له بلې خوا نه فقر، بدبختي او د نفوسو شمیر چې په دوی کې. یعنې ستاسو نظر دا دی چې امریکې ته ضرورت لري، ترهګرو ته ضرورت لري که نه؟ زما نظر دا دی چې امریکا به تر اوسه کوشش وکړي په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، په پاکستان فشار راوړي تر څو هغه د دې سولې
په لاره کې مثبت او اغیزمن ګامونه پورته کړي، ملاتړ د دوی رښتینی ملاتړ وکړي، د دوی سره همغږي شي. خو زه په هیڅ وجه په دې باور نه لرم چې پاکستان د امریکا د پاکستان سره دغسې اړیکې قطع کړي چې ډیپلوماټیکې اړیکې هم نه وي ورسره، اقتصادي اړیکې هم نه وي ورسره، سوداګریزې هم اړیکې، ځکه خپله پاکستان امریکا پاکستان ته احتیاج لري او دا په نړیوالو ډیپلوماسیو کې دا عرف هم نشته چې یو څوک د چاته ووایي چې ته مطلقاً د زه انزوا ته بیم. دا خپلواک هیوادونه دي، امریکا هم په ملګرو ملتونو کې یو حقیقي شخصیت دی، حقوقي شخصیت دی، او پاکستان هم یو حقوقي شخصیت دی. یعنی تاسو دغسې فکر کوئ چې امریکا اوس دا خبره پر پاکستان په ثبوت رسولي چې ترهګرو مرکزونه دي ولته ترهګر روزي، ځکه د مرستو بندول هم دا په خپله یو ثبوت دی. تاسو فکر کوئ چې پاکستان به دا ترهګرې ډلې له لاسه ورنه کړي د دې پیسو په مقابل؟ زه داسې وایم چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی. پاکستان په ملګرو ملتونو یعنی که ترهګر روزي او که نه ګوره ترهګرو په روزنه کې د ملګرو ملتونو کې یعنی اصلي پوښتنه دا ده چې دغسې فشارونه پر پاکستان باندې تاثیر کولی شي که نشي کولی چې ترهګرونه لاس وکړي. دا پرون د 800 علماو غونډه چې دغه ځانمرګي بریدونه حرام وبلل، ناروا وبلل، دا په ورسخ کال ولې دا غونډه نه کوله؟ خو هم همدغه فشارونو تاثیر ده پاکستان باندې. یا مثلا وایي چې مونږ اخزن تار زمونږ لپاره دا کار کوي، خو د دې موقع نه دا نوړی استفاده کوي چې زه د اقدر تا د دې لپاره غزوم چې زما د هیواد نه ماته امریکا ګوته ونه نیسي چې ترهګر هلته وړي. دا خو زمونږ لپاره دا کوي، دا خو ډیورن خپلوي. په دې چلول باندې خبره دا ده چې د امریکا فشارونه په پاکستان مضبوط اوس هم لرلی دي، اغیز لري، تاثیر لري. له خو هندوستان سره د امریکا اړیکې ډېرې بنسټیزې شوي دي، هغه په پاکستان ډېر تاثیر لري. هلته د کشمیر مسله ده ورسره، دلته د افغانستان سره دا مسله ده. زموږ د هیواد اړیکې د پاکستان سره دا دوستانه نه دي، هغه وخت هغه اړیکې نه دي لکه د کرزي صاحب په وخت کې چې وي. دا اړیکې ډېرې ترنګلې شوي دي، حتی اقتصادي لارې دي چپې کړې، یعنی نورو لارو ته خپل د اکمالات د نورو لارو نه کوي. یعنی پاکستان په اقتصادي لحاظ انزوا ته کاش که دا رښتیا خبره ده. پاکستان باندې د امریکا هر ډول پاکستان په دغه وخت کې ځینې اقدامات کوي. موږ په خبرونو کې ولیدل چې استخباراتي معلومات به له امریکا سره دا چټیات دي. امریکا د پاکستان استخبارات ته څه اړتیا لري؟ ته ماته ووایه څه اړتیا لري؟ امریکا په خپله په ټوله نړۍ کې دومره یو قوي استخبارات لري چې د پاکستان زه فکر کوم د اسلام آباد د دوی ماڼۍ نه به هم خبر وي چې څوک څه پکې کار کوي. نو د دې استخباراتو څه شي استخبارات ورسره شریکي؟ څه شي استخبارات؟ یعنی پاکستان استخبارات هغومره پیاوړي نه دي چې امریکا ورته ضرورت ولري. امریکا یو قوي هیواد دی، په نړۍ کې ستر طاقت دی، هم اقتصادي طاقت دی، هم تخنیکی طاقت دی، هم فوزي طاقت دی. نو امریکا پاکستان ته څه اړتیا لري چې دوی ورته ویل موږ به نور استخباراتي همکاري، نو ته به څه استخباراتي همکاري چې ته به یعنې دا همکاري ورسره کوي چې په میرانشاه کې یا مثلا په شمالي وزیرستان کې دغه موټر کې طالبان ناست دي او تاسې بمبارد کوي. دا چی دی؟ دا خدای د خپل هم دا کولی شي. یعنی دوی د دا خبرې په امریکا اغیز نشي لرلی چې د پاکستان چې زه به ستاسو سره فوزي مرستې او ستاسو سره استخباراتي مرستې، خو پاکستان په هیڅ وجه د امریکا سره ډغرې نشي وهلی. دا د ډغرو وهلو توان نه لري، د یوې ورځې توان هم نه لري. نو په دې لحاظ د دوی فشارونه په پاکستان باندې که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ډیپلوماسي دي، که هر څه دي، اغیز لرلی شي. خو پاکستان د یوه استعماري د یوه مستعمرې په حیث باندې امریکا حق نه لري چې استعمالي کړي. یعنی امریکا به فشارونه راوړي خو په پاکستان مستقیمه حمله نشي کولی. دا ځکه د نړیوالو اصولو خلاف عمل نه. په نړیوالو اصولو کې هغه جرایم چې مثلا یو د هغې نه تروریزم ده. تروریزم د امنیت شورا غړي هیوادونه کولی شي چې تروریزم په هر ځای کې وي له منځه یوسي. نو بیا که د امریکا د پاکستان پر خلاف وایي دا تروریزم حامي هیواد دی، چین په مقابل کې هغه هم دی، هغه دی لوړ اقتصادي طاقت دی، لوړ فوزي طاقت دی، او په څنګ کې چین هم لوی طاقت دی د پاکستان سره په ملاتړ باندې. یعنی امریکا داسې اشتباه نه کوي.
هغه په سیاست باندې پاکستان دې ته وداري چې د افغانستان په سوله او ټکاو کې رښتینی مرسته وکړي. ښه، ډېره مننه کوله تاسو نه. ځلاند صاحب، تاسو راځو افغان دولت چې سوله اعلان کړي، لنډه توګه باندې پوښتنه کوئ د ټولو وسلوال مخالفینو سره سوله کوي او د سولې په اړه لږې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. منګل صاحب، تاسو محترم استاد او تاسو د برنامه ټولو اوریدونکو په اجازه، مهرباني. اصلي خبره خو دا ده چې سوله په افغانستان کې لکه چې تاسو د دولت اعلامیې او یا بعضې څرګندونې اورئ، د 25-26 په شاوخوا کې مسله ګروپونه دي چې د دې ځینې برخه یې افغانان دي، ځینې برخه یې د خارجي ملکونو نه راغلي دي، دهشتګرد ګروپونه دي. خو دلته د دولت د وسلوالو مخالفینو په محکمتیا باندې جګړه کوي. هر یو ډلې ته راځو، خبرې کوو. خبره د طالب په نام چې کوم تنظیم ده، دا افغانان او افغان حکومت او نړیوالې د افغان طالب په نام باندې پیژني. د دې سره به موږ سوله کوو ځکه دا افغانان دي، دا په دې وطن کې د دې وطن په خیر او شر کې شریک دي. علاوه له دې نه نورو ډلې د ازبکان دي، پلانای دی ډېر نومونه دي، هغه به د دې ملک نه شړل کېږي ځکه غیر قانوني افغانستان ته راغلي دي. دوی د دې ملک وګړي نه دي. دلته په هر لحاظ دوی د اوسېدو د تم کېدو حق یې نشته چې دلته اوسي. رابش د وسلوال به لږ واضح کړو. داعش دی په افغانستان کې، داعش وسلوال دي. ستاسو مقصد دا دی چې داعش به د شړل سره به یې کوو. د داعش وایي سوله کوو او د جګړه پای ته رسېدلی شي، افغان دولت ورسره سوله مني؟ نو موږ به سوله ومنو. څنګه سوله؟ دوی باید غیر قانوني شتون ته په افغانستان کې د پای ټکی کېږدي ځکه دوی د دې خاورې خلک نه دي. افغان طالبان په هغه صورت کې افغان حکومت چې دوی د موږ د خاورې نه وځي په موږ کې مداخلت نه کوي، نو افغان حکومت څه غرض ورسره کوي؟ بلې همدغسې د بل برا شو. تاسو افغان طالبان یاد کړل. یو هغه افغان طالبان دی چې په افغانستان کې دننه، او ځینې هغه افغان طالبان دي چې په پاکستان ګاونډي هیواد کې دي، هغلته مرکزونه جوړ کړي. په خاصه توګه حقاني شبکې خبره به وکړو چې حقاني شبکه د وسلوالو په منځ کې او څومره امکان لري چې سوله ورسره وشي او په کومو شرایطو او څنګه؟ منګل صاحب، د 40 کلونو ورې خواته چې وګورې، د افغانانو یوه برخه په پاکستان کې اوسېدلې ده، یا د مجاهد په نامه یا د فراري په نامه یا د بل تر دغه وخته پورې پورې حقاني افغان دی. کله چې دی وغواړي خپل وطن ته راستون شي یا دلته سوله وکړي، په خپل کلي کې اوسي، هغه حق لري چې خپل وطن ته راوګرځي. دغسې ویل کېږي چې پاکستان د دوی نه د نور ډلو پرتله زیات ملاتړ کوي. بله، پاکستان رښتیا هم د دې ډلې نه اضافه استفاده هم کوي او داسې هم ښکاري چې د پاکستان د استخباراتي کړیو زیاتره کسان د حقاني د شبکې په نام باندې ویرانوونکي عمل سرته رسوي. نام یې د حقاني ورباندې ایښی، نور په پروګرامونه ایسا یې خپله مخکې بیایي. خو په هر صورت چې وي، حقاني افغان دی. که دی وغواړي چې سوله وکړي، افغان حکومت په حاضر دی چې سوله ورسره وکړي، خپل وطن ته راوګرځي، مهرباني دې وکړي راتې شي. ولې هغه څوک چې په پاکستان کې نور هم ډېر دي، طالب هلته ډېر ده، سمیع الحق ده، بل ده هغه فعلا زموږ د سیاسي برخې نه یا د قلمرو نه خارج دي. دغه خلک هغه که سوله کوي، په موږ کې د مداخله نه کوي، هلته دوی پوهېږي پاکستان یې پوهېږي. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حقاني شبکې نه د پاکستان ملاتړ زیات دی او ځینو برخو کې دوی په خپل سر پاکستان کارونه کړي، بیا په حقاني شبکې وراچولي چې دا کار د دوی دی. دلته امریکای ویلي دي چې موږ باید مرستې تر هغې نه ورکوو تر څو چې د حقاني شبکې په وړاندې دوی اقدام نه وي کړی. او په خپله د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال هم دا خبره کړې ده چې پاکستان یې دا غوښتنه لرلې ده چې په خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره په پرله پسې د هغې د موجودیت په اړه د پام وکړي. تاسو فکر کوئ چې پاکستان به د حقاني شبکې په وړاندې اقدام وکړي په دغسې فشارونو کې؟ منګر صاحب، دا خلک ایسای دی که CIA دی، دا ډېر له پخوانه سره پیژني، په یو شکور په کندور کې سره خوړلي څښلي دي. دا ټول فعالیتونه د دوی یو بل ته څرګند دي، داسې نه دي چې یو څه سره پټ دي. په دې وخت کې پاکستان، امریکا په دې پوهېږي
چې پاکستان سیاسي د ایسای فعالیتونه د کومې شبکې تر نوم لاندې سرته رسېږي دوی ښه سره پېژني دا خبره چې مخکې مې اشاره وکړه زه داسې فکر کوم چې د امریکا فشارونه لکه چې مخکې تاسو ورباندې خبرې وکړې دا کیدای شي چې پاکستان د خپلو کړو وړو لاره بدله کړي یو څه یعنې دغه ډلې چې فعلا په افغانستان کې جنګوي که امریکا رښتیا هم فشار ورباندې واچوي ممکن دوی کشمیر خواته انتقال کړي اما په مکمله توګه به پاکستان هیڅکله د دې ډلو د شتون او د ملاتړ نه لاس ونه خلي ځکه دا په حقیقت کې د دوی منظم قوت دی منظم پوځ دی نو که د امریکې د فشار په وجه د افغانستان نه مخې خواته واړوي د دې امکان شته اما دا ډلې به له منځه ولاړې نه شي له منځه ولاړې نه شي دوی به د هند په مقابل کې په مشاهده فرې د احتیاط د قوت په صفت باندې ورنه استفاده وکړي اوس خبره دا هلته ده چې افغانستان یا امریکا د دوی سره دا دی چې که چېرته طالب په افغانستان کې له ورانوونکو عملونو لاس واخلي که نه نو خو بیا خو مشکل تقریبا حل دی یعنې تاسو وایئ چې که هر څو وسلوال دی چې د افغانستان دي هغه که د هیواد نه بهر دي او که په خپله په هیواد کې دننه دي د هغو ټولو لپاره د دروازې خلاصې دي د سولې او سوله ورسره کېږي او پاتې شوه خبره د بهرنیو وسلوالو لکه تاسو چې ازبک وسلوال ډلې یادې کړې او همداشان داعش خبره مو وکړله د دوی سره هم د سولې کوم شرایط شته مونږ دغسې دی منګل صاحب دلته یو باریکي ده ټول انسانان یو دی کې هېڅ شک نشته اما موږ د افغانستان یو دی کوم بل ملک دی صحیح ده دوی شتون دلته افغانستان ته په هر نامه چې راغلي وي د دوی شتون په افغانستان کې غیر قانوني دی ځکه نو موږ د دوی سره خبره نشو کولی ولې دوی د موږ اتباع نه دي دوی که سوله کوي دوی که هر څه کوي هلته خپل ملکونه شته هماغلته دې وکړي اما خپل افغان حکومت د دوی سره سوله نشي کولی دوی که دوی د دې وطن اتباع نه دي او دلته سوله زموږ په مخ کې چې پرته ده دا افغاني پروسه ده نه ده چې سیمه ییزه ده یا علتونه خو علیحده دي مګر د تاجک د ازبک خوا یا القاعده یا کوم بل څوک عربان چې پکې دي د دې خلکو سره موږ سوله نشو کولی دوی غیر قانوني راغلي دي باید زموږ د خاورې نه خارج شي افغان طالب مراور دا که په امریکا کې ده که په پاکستان کې ده هر چېرته چې ده دا هم خپل افغان دی د دې سره به سوله ښه ډېره مننه کوو باید صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې د په افغانستان کې وسلوالې ډلې دي د دوی سره د سولې د بهیر په اړه منګل صاحب زه به یوه خبره درته وکړم اول خو دا چا شمېرلي دي چې 21 ډلې دي او دغه شمېر چېرته و په کومو کتابونو کې کوم ځای کې راغلی او چې وي بیا دومره معلومې وي چې 21 ډلې دي په پلانکای دی اول خو دا شمېر دا خو یو تبلیغات دي هسې د دې دپاره چې مونږ وښیو چې زمونږ په وړاندې دومره غټ طاقتونه جنګېږي نو که څوک داسې 15 د پردي وي او دا رښتیا خبره دا چې دا به وي ولې به نه وي ځکه د منځنۍ اسیا نه چې کوم نن کوم هغه سیاستونه هلته حاکم دي طبعا د هغوی مخالفین هلته چې دي هغوی خو افغانستان ته ډېر نږدې راوختی شي او کولی شي دلته په جګړو کې هم برخه واخلي خو خاصې خبره دا ده چې دا څومره ډلې دي اول خو دغه یا د 21 ډلې دي زموږ په مقابل کې د 20 ډلې دي زموږ په مقابل کې جنګېږي دا ډلې دي او دا خو طالب خو یو برخه شوه یو برخه نو بیا دغه 21 ډلو خو به یو ولسوالي نیولې وي چې دوی پکې تمرکز ولري ارته مرکزیت ولري نو همدا اوس خو د عملا لس ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او د امریکا د متحده ایالاتو هغه څېړنیز ارګان په خپله ویلي چې 15% خاوره د طالبانو په لاس کې ده وخت چې طالب دومره غلري نفوذ لري دومره قدرت لري نو بیا نو سوله د بل چا سره خبرې کول څه مفهوم لري خو هغه خو نه ولسوالۍ لري نه د جنگ طاقت لري خو یو 10 کسه 10 کسه په چی کې ګډ وي دا غي بل خبره وي دا خو لخر نه دي لخر خو طالب دی نو د طالبان افغانان دي د افغانانو سره سوله کول زمونږ اړتیا ده د افغانانو سره سوله کول زمونږ هدف دی او د افغانانو سره سوله کول یو زمونږ د هیواد د امن او ثبات ضامن دی مونږ د دې سره په افغاني میکانیزم باید سوله وکړو څه باید دا نه لکه مثلا
درې کسای په ترکیه کې کینولې دي یو زما د خوا ور ولېږه دا خو ملنډې وهل دي په خلکو باندې په طالبان هم ملنډې وهل دي په حکومت په خپله په ځان ملنډې وهل دي هغې یو رسنۍ وویل چې یو کوم دکاندار دی د پېښور او یو موچي دی که چی دی او یو خو مونږ پېژنده خو خبره ده د سولې چې ځان دپاره معرفي کړه د طالبانو په وخت کې د خوست ولي عبدالرؤف چې شي ځان یې وښود خو نو آیا دا ملا عبدالرؤف دومره طاقت لري چې د ټولو طالبانو چې دغه 45% خاوره په لاس کې ده د دې استازیتوب وکړي خبره دغه ده چې تاسو مخکې خبرو کې مې اشاره ورته وکړه چې هر څوک باید د سولې دپاره هڅه وکړي دوی هم لګیا دي سولې لپاره هڅه کوي که د طالبانو په نمایندګۍ دي که د افغانانو که د هر چا یو هڅه یې نه بولئ څوک چې د ملا عبدالرؤف اخوند چې یا نور کسان چې هره هڅه خو هیله نشي کېدای که نه دا هڅې خو د هیلې دپاره وي هڅې تاسو وایئ چې دغه د سولې پروسه هیله نه لري زه داسې وایم چې دا ډول هڅې هیلې ته نه رسېدونکي دي څه د یوه کس سره خبرې وکړې د یوه موچي سره یو بل یو کس چې راغلی یو وخت د کرزي په وخت کې هغه په کویټه کې دکاندار نه و د سولې د استازي په نوم د طالبانو د استازي په نوم راغلی دا خو اوس د بازار خلاص دی وروره دکانونه خلاص دي څوک تی چاکلیټ اخلي څوک تی ګوړې اخلي څوک وروره جیب د ډکوي پسې دا خو اوس هغه کسان لنډغر هم ته استفاده کوي نور هم استفاده کوي پګړۍ ورته سپینوي چې موږ د سولې کوترې یو موږ راځو زموږ حکومت هم دومره ساده شي چې دا خو رښتیا ده او بل دا ده چې اوس دغه ځای کې د توپیر باید څنګه وکړو چې څوک د سولې اصلي ځای دی څوک چا سره خبرې وشي زمونږ د سوله د چا سره کوو سوله د افغانانو سره د افغانانو سره کوم افغانانو سره هغه سره چې وسلې راخستې چې دا اوس د حکومت په مقابل کې 15% خاوره په لاس کې ده 15% خاوره چې خپل نړیوال اعلانوي او خپل دوی په دې یقین دي چې لاس ول خدای چیرته دي کوم ځای کې دي چې خبره ورسره وشي ادرس چیرته ده اول ستا په هلمند کې 15 ولسوالۍ د دوی په لاس کې نه دي ستا په غزنی کې 2 ولسوالۍ د دوی په لاس کې نه دي داسې په هر ځای نور ټول ماته نه دي معلوم خو لاس ولسوالۍ خو یادوي خپل وزارت دفاع په دې قانون دی چې لاس ولسوالۍ دوی سره ورسره وخت چې دوی سره لاس ولسوالۍ وي ستا ولایت 2 ولسوالۍ د هلمند یو ولسوالۍ ستا د ولایت په اندازه یو ولسوالۍ دومره مساحت لري هلمند یو ولسوالۍ د خوست ولایت نه لوی ده په مساحت لحاظ تا هلمند نه دلل هلمند د لوی پکتیان هم لوی ولایت بله دلته نو اصلي خبره ده چې سوله به د هغې چا سره کوي چې هغه ځواک وي ګورې تاسو خپلو خبرو کې د طالبانو ادرس ورک یوازې مو ویل چې کوم ځای کې چې ولسوالۍ دي آیا د طالبان اوس په افغانستان کې یو حکومت دی نه اوس طالبان خو حکومت نه اوس طالبان خو یو قوت دی که نه دی یو قوت خو ادرس باید ولري ادرس په همدغه ولس ولسوالیو کې دی زما او ستا په څېر خلکو ته خو نه معلومیږي دوی ته به استخبارات ته معلومیږي امریکا ته به معلوم وي زور ته معلومیږي خو یو څوک چې طالبانو په نمایندګۍ ځي هلته خبرې کوي په قطر کې یا په بل ځای کې نو هغه خو دغسې نشي تللی چې په خپل سر ځه او ته لاړ شو ګوره دا د طالبان بې رهبرۍ نه کېږي جنګ بې رهبرۍ کېږي بې کومندۍ جنګ کېږي ګوره ستا چې پیښه شوې نه وي منهز خبریال تا ته د طالبانو ویاندویانو تلیفون کړی وي که نه چې دا کار مونږ وکړو درته کړی وي که نه وي کړی درته همدغه سره رسنیو ته معلومات ورکوي بس دا دومره انفارمیشن چې لري دومره هغه چې لري دغه ته لاسرسی لري چې دومره ستاسو په خبره چې دومره ته چې وایې فعاله دي او لس ولسوالۍ هم ورسره دي د سولې په برخه کې ولې دومره سست دي ګوره دوی د سولې لپاره به ځان ته شرایط لري زما درته وویلې چې ته تر څو چې میکانیزم د افغاني نه کې تر څو پورې د سولې میکانیزم خو ورته ویلي دي ټول شیان یې ورته خو زه ګوره زه در کوم چې نن په ترکیه کې ناست چې طالبانو سره سوله همدغسې سبا ته په پنجاب کې ناست د طالبانو سره سوله بله ورځ ته زموږ ولسمشر زه په نیپال کې سوله خو پروسه ده سوله پروسه ده د سولې پروسې لپاره پلان پکار دی د دې لپاره میکانیزم پکار دی یعنی افغان دولت چې کوم د سولې پروسې په نوم باندې څه پیل کړي دي دا څه شی ده هغه هیڅ هم نه دي دا څوک دي تا خدای اول دا د سولې په شورا کې ستا د خوست استازي څوک دي ستا د دې ولایت استازي ته ماته وښیه چې په خلکو باندې په دې ولس کې کوم اغېز لري څه کولی شي د سولې دپاره هغه کسان هغه شملور جرګمار قومي مشران دیني علما
مدني فعالان چې هغه په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ ولري هغه په د طالبان ولسونه دي ته ماته یو کس طالب یو ډله کوله ولسته ولې دا چې د 15% خبره په لاس کې دا ډله ده ډله 15% یعنی ولس نیولي لسول ولې دا ولسته زمونږ افغانان دي د دوی سره خبرې کول د دوی سره ضروری دي دوی کله چې افغانان په خپلو کې جوړ شي سوله راغلی د پاکستان ته ضرورت نشته اول مونږ باید داخل کې سوله راولو خپل منځي سوله نن د جمعیت د اشرف غنی سره په خکر دی سبا ته د حزب اسلامي سره خکر دی اول ته ملت شه ته روغه جوړه په خپله کې وکړه بیا د یو ډېر قوي دریځ نه نو طالب وایي زه اشرف غني تا سره کینم که زه د عبدالله سره کینم اول خو ته ځان جوړ هغه وایي دې سره نه کینو چې ګوره چې دې سره نه کینو خو معنا دا ده چې دا ظرفیت نه لري د سولې دا د دې صلاحیت نه لري څنګه لوړولی شو څنګه داسې کولی شو موږ باید ملت شو څنګه ملت شو ګوره تر څو چې موږ دغه خپل منځي اختلافات اول خپله حل نه کړو وایي خپل منځي اختلافات هم دې جنګونو رامنځته کړي جګړو رامنځته کړي په افغانستان کې ګوره دا جګړې به څوک له منځه وړي امریکا خو تا ته جګړه له منځه نشي وړی امریکا خو تا ته سوله نشي راوستی نو امریکا پیسې هم درکړي امریکا عسکر هم درته وجنګوي امریکا درته بلډینګونه هم آباد کړي او ته په خپله ته به ناست وي شل پل داسې خو نشي کېدی دا وطن خو ستا دی که نه د امریکا وطن خو نه دی خو ستا وطن دی ته به په دې ګوره ته به په دې کې هڅې کوې که والي دی که جوالي دی که هر څوک دی دا ولیان د څه لپاره مقرر کړي د ولسمشر استازي دي چې هلته د ولسمشر استازي دي باید قومونه متحد کړي ولسونه متحد کړي دا یو خوله شي خوست مثلا نسبتا نورو ته چې په امن ولایت دی دا قومونه یې په یوه خوله دي اوس که دا پکتیا ته ورشه د پکتیا نه زموږ امنیت ښه دی پکتیکا ته ورشه د هغې نه لا ښه دی لوګر ته ورشه له هغې نه لا ښه دی ګوره که دا هر یو په خپل ځای کې کار وکړي ولسمشر خو یوازې دی ولا د افغانستان ولس باید د سولې په راوستو کې هڅه وکړي او ولسمشر سره پیوخته شي ډېره مننه کوم ولس دی چې ټاکونکی رول لري او زمونږ هغه مشران که دا ازبک دی که تاجک دی که عرب دی که هر څوک دی که پښتون دی هغه خلک چې په خلکو کې نفوذ لري یو خدا لنډغر دي دغه خلک چې څوک په خوله تریخ پیاز نه خوري او ته یې سولې شورا ته ورولېږي دا خو یو فرمایشي ادرس دی اول ستا اکثره طالبان پښتانه دي ستا خلیلي په پښتو نه پیږي نو دا به طالب سره څنګه خبره وکړي یو شی دی چې ته اول ته وګوره بیا د نور ادرسونه وښیم په اشخاصو نه غږېږو خو داسې ادرسونه دي آیا په د افغانستان کې قحط رجال دی چې خپلواک صاحب د هم د مشاور سیاسي وي د رئیس جمهور او هم د دایره د سولې د درلنشاه رئیس وي قحط رجال دی په دې وطن کې دې دپاره داسې کسان پکار دي چې هغه علما وي هغه جرګمار مشران وي هغه په دې پوهېږي چې زه د دې خلکو سره له کومې طریقې نه په کومه ژبه ورسره خبرې وکړم دغسې کسان سولې شورا ته پکار دي په ولایتونو کې دا فعالیت باید وشي خلکو کې تبلیغ وشي خلکو ته خلک یو ځای شي نو امریکا خو پیسې درکوي امریکا خو امکانات درکوي امریکا خو تا ته ستا په پښتو ژبه نه پوهېږي ډېره مننه کوله ډېره مننه کوو کورمحمد یوې بلې موضوع ته راګرځو ځلاند صاحب وینو چې د بلخ ولایت امن نور استعفا ولسمشر غني منظوره کړي او پر ځای انجینر داود معرفي کړی دی چې نوري په مخالفت کې قرار لري او قرار یې نیولی دی آیا لازمه ده چې دلته هم سوله او جوړ جاړی وشي ځکه موضوع د سولې ده منګل صاحب یو ستر مشکل چې په افغانستان کې د څلوېښتو پنځوسو کالو یا د هغو نه مخکې خو دومره حکومتونه نه وو څوک نه پسې ګرځېدل موږ چې ورسره مخامخ یا دا چې قوي مرکزي حکومت په افغانستان کې نشته ولې نشته دا که د ظاهر شاه په وخت کې و که چا به خوښه و عسکري به یې کوله که خوښه به نه وه غره ته به لاړ هلته به کېناستې چې نشه زیروله همداسې په سلهاو په لسهاو مثالونه دي په دغه ملک همداسې په خوست کې ډېره منطقو کې به اورېدل فلانه یاغي شوی دی حکومت ته یاغي شوی دی یعنې دا معنا چې موږ داسې قوي مرکزي حکومتونه نه دي تېر په دې ملک کې چې قوانین پلي کړي ملي حاکمیت تامین کړي
په دې وروستي وخت کې چې د اوس تا خبره وکړه عین مشکل سره موږ مخامخ یو بالکل قوي مرکزي حکومت نشته چې هغه قوانین اول له ځانه شروع کړي بیا یې په ما باندې عملي کړي دې په مقابل کې به زه هم یغې کېږم یو بل به هم یغې کېږي یو بل به هم کېږي ته یقین وکړه چې زه خو نظامي خلک یو زه اوله وهر کې دا خبره اورم چې یو نظامي قماندان د خپل امیر یا صدر په مقابل کې وایي زه ستا خبره نه منم یعنی دا بیخي عجیبه خبره ده لکه رزق خان چې هلته خبرې کوي یا کوم بل یو چې خبرې کوي ښه خبره دا ده چې مرکزي قوانین د دولت قوانین تر څو چې نظم منځته نه وي راغلی تر هغه دا ملک نه جوړېږي تر څو چې قوانین پلي نه شي تر څو چې قوانین پلي نه شي تر هغه وخته پورې د تعویضونو په کولو باندې دا ملک نه جوړېږي یعنې په دې جوړجاړي نه کېږي بنا مصلحت خبره شوه د مصلحت جوړجاړی سولې خبره ځینو اشارې ورته کړې سوله د سره متاسفانه دلته سره د دې چې موږ تاسو انتخابات وکړل د افغانستان خلکو ریاست جمهوریت لپاره ولې دلته چې ګورې په سړک چې سړی روان وي چې ته چیرې روان یې وایي حکومت سره مې قرارداد کړی دی چې دا چوکۍ باید وي دغه به زموږ دا سړی حیرانېږي چې که تاسو یعنې اشرف غني وابدله که تاسو د قرارداد په شکل باندې حکومت کاوه نو دا ملت مو ولې مسرګردانه و چې انتخاباتو ته مو وړ قرارداد به مو کړی و راغله اوس خبره دا ده چې دا د افغانستان د ملک مسله ده نه د ځان ته د اشرف غني خبره ده نه د نور خبره ده قانون باید په ټولو حاکمیت وچلوي هم په اشرف غني هم په نور هم په رازق هم په تا هم په ما چا د قانون نه خلاف ورزي کړي افغانستان غواړي که نه غواړي نو بیا خو وایي که یاري کې خو لارې تېرې دي که پلمې کې نو ډېرې دي اوس څوک قانون ماتوي نوري ماتې که ولسمشر یې ماتوي او که د کندهار امنیه قماندان زه خو دا څه چې وینم که نه د دوی پټ قراردادونه چې هلته کړي دي هغه خو به پټ وي ما ته معلوم نه دي چې دوی څه شی سره لیکلي دي ولې هر قرارداد چې هر چا کړی وي د افغانانو د ملي ګټو نه باید لوړ نه وي قانون اساسي د ملک ملي وثیقه ده هر قرارداد په هر نام که په داخل او په خارج کې څوک کوي د دغه اساسي قانون د احکامو نه باید لوړ نه وي هغه قرارداد اوس چې دوی د خپل حکومت په مقابل کې دا خبره کوي چې کوم قرارداد یې زما سره کړی دی نو دغه ډول غوښتنې دا په ملک کې بیخي غیر قانوني دي حکومت باید اشرف غني وابدله په هر رقم چې کېږي دا قانون باید په ټولو قانون ماتونکو باندې پلی کړي یعنې باید لرې شي نو مطلق به یې لرې شي څرنګوالي محاکمو ته وسپارلی شي هلته بررسي شي د جرم مطابق به یې چلند ډېره مننه کوو بیر صاحب تاسو ته راځو په همدې موضوع باندې که وخت هم کم دی که لږ څه نظر ورکړئ دوه نقطې مسلې ته وایم موږ دوه ډوله همدا اوس په د نظام کې موږ دوه ډوله حاکمیت لرو ګرچې د اساسي قانون اوله ماده وایي افغانستان یو مستقل واحد نه جلا کېدونکی اسلامي جمهوري نظام دی ګوره دلته د استقلالیت موضوع د خپلواکۍ موضوع ده او د حاکمیت مسله ده حاکمیت واحد وي مرکزي وي د دې په راز کې باید رئیس جمهور وي یعنی دا واحد دا اوله ماده وي ګوره انتخابات وشول او د مشروعیت د نظام په چی کې دی مشروعیت مونږ چې دا اوله ماده چې ما درته وویله مونږ د نظام بڼه ده یعنی مونږ ریاستي نظام لرو خو اسلامي ریاستي نظام لرو بله دا دی دویمه خبره دا چې دلته دوه حاکمیت دي اوس فعلا د قرارداد نه را په دې خوا توافقنامې نه را په دې خوا یو مشروع دی هر څوک چې په دې استدلال کوي زه ورته حاضر یم که چېرته ولس خپل قرارداد خپل رایه سیاسي د حقوقي رایه وکاروله د یو چا په ګټه باندې ولس دا قرارداد د چا سره نه فسخه کوي تر څو چې ولس فسخه نه کوي ځکه ولس د دې رایه حاکم څوک دی ولس دی څلورمه ماده ملي حاکمیت په چا پر ارتباط لري په ملت څوک دی خلک قومونو ته مجموعه بلان قومونه هم راغلل رایه ورکړه ولسونه هم راغلل رایه ورکړه او د قانون اساسي قانون د درشمه ماده د ټاکلو د قانون په چوکاټ کې خپل رایه وکارولې
رئیس جمهور په اکثریت د آرایو سره په دویم ځل لپاره رای وکړي دي رئیس جمهور ته زیات رای 2.50% رای وکړي دلته مشروعیت دا نه بدلیږي مشروعیت په یو قرارداد باندې د یو ولسی مشروعیت د یو نظام مشروعیت یو حقوقي مشروعیت په یو د یو چا په قرارداد باندې دا نه بدلیږي دا جوړ جړای دی د موقتی وخت لپاره د نظام د بقا لپاره دا جوړ جړای شوی دی تاسو دا مطلب چې دا یو څو کال صبر وکړي چې تیر شي ورسته بدانه دا سی وایم کچیرته ته د عطا محمد نور او رازق غیر قانوني بولی نو بیا ستاسو د عبد الله چې ته په اساسي قانون کې ځای لري پس اول باید د دې نه شروع شي ګوره په اساسي قانون کې زمونږ نظام ریاستي دی زمونږ نظام پارلماني نه دی او موږ په افغانستان کې سرقمندان اعلی څوک دی ولسمشر ټول او د چا په فرمان باندې دغه د اجرا ریاست چوکۍ د چا په فرمان جوړه شو د ولسمشر د رئیس جمهور وخت خدا مشروع وو مشروعیت لر کچیر ته دای مشروع نه وای نو دا ریاست څنګه ایجاد ولا شو هغه توافقنامه و بیا فرمان ته څه ضرورت وو بنان ولسمشر مشروع ولسمشر دی حقوقي مشروعیت لري ولسی مشروعیت لري خو په څنګه کې معاملې چې کړي د فشارونو په اساس د نظام د بقا په خاطر نو تاسو وایئ چې معاملې چې کړي دا باید وسی سر ته ورسوي و زوایم چې زما وړاندیز خدا دی خو جس خلک استادان په د سیاسي مسایلو کې نه شری زه دا وایم چې اشرف غنی صاحب ته دا زما وړاندیز دی چاول ته دا لنډغر چې په ځان پسې د چا پیر راګمرل او ماته معلوم دي چې ټول نیمایي دي غله دي کني زه به درته اسناد وباسم چې دغه سړی 3 میلیون ډالر اختلاس کړو اوس تاسو څنګه کې دی به سیواده دی راوستل دي زما استاد وطن خلک دی څوک بیګي پینه پیي ته وزیر مقرر کړي دا لری کلی ځانه سم خلک قدرونه ولو کدي اسلامي درولې ولو کدي جمعیت درولې ولو کدي هر چا درولې خو قدر دی بله هغه اداره جوړي دا درولال د پسند کې کینه دغه نظام به جوړ شي دومره د چې صبر وکړه یو نورم باید صبر یو کال یو نیم کال زغم وکړه ډیره مننه کوم اوسنوي شرایطو کې دغه مسایل د خبرو اترو د لارې لاس را تیر کا په خلکو باندې بل هدف ته ځان په ورسوه ته بقا لري آینده لري پراتونکو کې به ولسمشر وي دا جزیره په یو ځل د ختميږي دا د سلويختو کالونو جزیره دي دا نه ختميږي اروپا ورو ایسا قدم نو بنان زمونږ مشوره ده زمونږ ولسمشر مشروع ولسمشر دی هم ولسی مشروعیت لري هم حقوقي مشروعیت لري دا چې د غیر مشروع ډله ورکه وخت رسیدلی دا یو مجبوریت دی دا یو مجبوریتونه په سیاست کې وی کله وړاندې ځي کله شاته ځي خو اصلي خبره ده چې زمونږ هیله دا د ولسمشر نه چول د لنډغر د څنګه تکا چې تا په اخ کې نه ولي دا د ادارې خلک نه دي دویمه خبره ده دویمه قصه ده چې زغم باید ولري رئیس جمهور د ملي منافعو د ساتلو په خاطر د ملک د بربادۍ نه د بچ کولو په خاطر باندې باید ملي منافع وته ترجیح ورکړي نور ستونزې ادا ستونزه ډیره ساده ستونزه ده دا ولی پاتې یا نه پاتې ولري کوم نشي درته وایي سره قرارداد کړي اوس پرېده دا مسالې پرېده دغه شیطانانو همنه څوک چې دا نظام بربادي نور مسالې زموږ په وړاندې دي د سولې مسالې ته ترجیح ورکړه جګړې ختمي ته ترجیح ورکړه د یو هغه بلخ والی یا د قندار قوماندان دا خو ډېر ساده یو مملکت کې دا ډېر دولت کې ډېر ساده خبرې ډېر مننه کو تاسو دواړو نه ګرانو اوریدونکو موږ سره د پانتون استاد ښاغلی امیر بیرو د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز الله ځلاند د دواړه مېلمنو له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې باس مو ولید او واورید تر بل باس پورې مو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چیرې چې یاست خوښه او خوشاله اوسئ له تاسو دواړو بیا هم ډېره مننه